چې ما وجنی او نوم د نامعلومه په چا پروت دی والله چې ښه معلوم دی او څه شک ورپکې نشته چې اوس هم د پنجاب په غلامۍ خوشحاله ګرځي والله چې د ایمان اډو درک ورپکې نشته څه جن نه دی چې دومره نظرونو نه پناه شي انسان دی خو دا بم یې په سلا راوړی دی او منم چې پښتانه به په نړۍ کې جنګ وي خو دا جنګ موږ ته دې تورې بلا راوړی دی نادان صاحب بس دغه یو نظم دی تاسو ته ډالۍ چې ترڅو به لکه ګونګ په اشاره کې تا یادوم او ترڅو به دې د ظلم په داستان باندې غږېږم ملګرو راته غوږ شي زړه مې ستوني له راغلې ملګرو نن ښکاره په یو شیطان باندې غږېږم چې ما وجنی او نوم د نامعلومه په چا پروت دی والله چې ښه معلوم دی او څه شک ورپکې نشته چې اوس هم د پنجاب په غلامۍ خوشحاله ګرځي والله چې د ایمان اډو درک ورپکې نشته څه جن نه دی چې دومره نظرونو نه پناه شي انسان دی خو دا بم یې په سلا راوړی دی او منم چې پښتانه به په نړۍ کې جنګ وي خو دا جنګ موږ ته دې تورې بلا راوړی دی زما د قاتلانو سرپرست ماته معلوم دی د ډېره وخته ما باندې اخته دغه دجال دی او ملګرو رونور چې پکې ارتې تڼۍ ګرځي دې ټولو پښتنو ته یو ښکاره دغه مثال دی دا څنګه چې د باران د راتلو پته ورته لګي دا څنګه چې قطرې زما بچو پسې راوړي چې دومره یو خیار او رحمدله محافظ دی بیا څوک دغه بمونه مدرسو پسې راوړي د دومره بلا ډېرو معدنیاتو باوجود په تور پنجاب کې ګرځم د اړیکو هم لګیا یم او ساګره ناپوهي د پښتنو بدنصیبي ده او دا ځکه غم لړلې زندګي کوم لګیا یم دا ځکه غم لړلې